الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو، زه خان محمد مؤمن د ثانیه آباد راجع زده کوونکی دا چې زه غواړم د علم په باره کې یو څو لنډې او مختصرې خبرې وړاندې کړم. راځم خپل مطلب ته. محترمو، د علم معنا ده پوهېدل او خبرېدل. د الله جل جلاله په خپلو بندګانو بې حده ډېر زیات احسانات دي چې د هغه څخه یو علم دی چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته ورکړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: طلب العلم فریضة علی کل مسلم. وی طلب د علم فرض دی بر هر مؤمن مسلمان باندې. دا علم هغه فرق دی کوم چې الله جل جلاله د انسانانو او حیواناتو مابینځ کې کړی دی. انسان یې د ځمکې پر سر باندې خلیفه او نایب ګرځولی دی. د نورو مخلوقاتو باندې دی غوره کړی دی. د نورو مخلوقاتو باندې د فضیلت ورکړی دی. دا علم هغه فرق دی چې الله جل جلاله د انسانانو او حیواناتو مابینځ کې کړی دی. علم هغه سعادت او کامیابي ده چې مخلوق د خالق سره معبود ته نږدې کوي. الله جل جلاله وایي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وی آیا ها کسان سره برابر دي کوم کسان چې علم لري او کوم کسان چې علم نه لري؟ نه، دا هیڅکله نشي کېدای، دا هیڅکله نه دي سره برابر. په یو بل حدیث کې راځي: د عالم په عابد داسې فضیلت دی لکه څنګه چې د سپوږمۍ په ستورو باندې فضیلت دی. محترمو، سپوږمۍ چې کله راوخیږي تاسو ته معلومه ده چې د ځمکې پر سر باندې هر څه معلومیږي، ډېر رڼا یې کړې وي. او کله چې سپوږمۍ نه وي، ستوري که څه هم بې شماره دي او ډېر زیات دي، پر هغه سربیره بیا هم رڼا یې نه وي کړې، رڼا نشي کولی. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي: رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. هغه وایي موږ د الله جل جلاله په دې تقدیر باندې راضي یو. هغه دا رقم چې موږ الله جل جلاله موږ ته علم را کړی دی او موږ لپاره علم مقرر کړی دی او موږ ته د علم سره محبت را کړی دی، او دا نورو جاهلان ته مال کړی دی او مال سره محبت ورکړی دی. دا هغه رقم شیخ سعیدی رحمه الله ارشاد دی: برو دامن علم گیری ستوار که علمت رساند برار القرار. هغه وایي تاسو د علم لمن مضبوط او ټینګه ونیسئ، همدا علم تاسو در یو ځای رسوي، همدا علم تاسو در جنت ته رسوي. محترمو، همدارنګه کوم وحی چې اول ځل نازل شوي دي هغه هم د علم متعلق نازل شوي دي. الله جل جلاله فرمایي: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ای پیغمبره، د خپل رب نوم واخله چا چې دا عالم او دا مخلوق پیدا کړی دی. خلق الانسان من علق، او چا چې انسان د یوې ټوټې وینې څخه پیدا کړی دی. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ای پیغمبر ووایه ستا پروردګار ډېر کریم ذات دی چا چې د قلم په ذریعې سره علم ښودلی دی. علم الانسان ما لم يعلم. ای پیغمبره، ته ټول عالم ته دا ور ورسوه
ټول عالم به دې خبر که کوم چې دوی نه دي خبر ټول عالم ته یعنې علم ورسوه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه چا پوښتنه وکړله چې مال غوره دی که علم؟ د مبارک ورته وویل علم انسان ته عزت ورکوي او مال انسان ذلیله کوي، او علم انسان سخي جوړوي او مال انسان بخیل جوړوي، او علم و نور ته پور کولو سره زیاتیږي او مال و نور ته پور کولو سره کمیږي. او علم د انسان حفاظت کوي، علم د انسان حفاظت کوي او مال د انسان څخه حفاظت غواړي. کوم انسان چې علم کړی دی عمل یې به کړی دی هغه انسان پر چا نه دی راغلی، هغه انسان نه دی ناکامه سوی. او بله دا خبره د علم سره عمل لازم دی، علم او عمل لازم او ملزوم دي. که چیرې سړی علم وکړي عمل په ونه کې دا علم ده ته ګټه نه رسوي. راسه پخواني علماو ته، پخواني علما عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عالم شو، افقه الناس جوړ شو. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه عالم شو، اقرأ الناس جوړ شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عالم شو، امام المفسرین جوړ شو. ابو حنیفه رحمه الله عالم شو، امام المجتهدین جوړ شو. احمد بن اسماعیل رحمه الله عالم شو، امام المحدثین جوړ شو. انور شاه کشمیری رحمه الله عالم شو، امام العصر جوړ شو. حضرت مدنی رحمه الله عالم شو، شیخ العرب والعجم جوړ شو. حضرت مدنی رحمه الله عالم شو، حکیم شیخ العرب والعجم جوړ شو. حضرت تهنوی رحمه الله عالم شو، حکیم الامت جوړ شو. غرض دا کوم انسان چې علم کړی دی هغه پر شا نه دی راغلی، هغه نه دی ناکامه سوی. یو ولي مقوله ده، هغه وایي چې به کوم کور کې علم نه وي هغه کور نه بلکې د حیوانانو ځای دی. وایي په کوم ملک چې علم نه وي هغه ملک نه بلکې د حیوانانو ځنګل دی. محترمو علم ډېر زیات فضیلت لري. څنګه چې الله جل جلاله وایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وایي آیا هغه کسان سره برابر دي کوم کسان چې علم لري او کوم کسان چې علم نه لري؟ یعنی عالم او جاهل سره برابر دي؟ نه، دا هیڅکله نه دي سره برابر. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د عالم فضیلت داسې دی لکه څنګه چې د عالم فضیلت پر عبید باندې داسې لکه څنګه چې زما فضیلت صحابه وتویل زما فضیلت که پر تاسو دی. ته د نبی علیه الصلاة والسلام فضیلت ته وګوره او ته د صحابه فضیلت ته وګوره. نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله یو ولی الله دی، د الله جل جلاله پیغمبر دی. محترم نور تقریر نه وردومه، وما علینا الا البلاغ المبین.